بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه د یو چا سره مرزا یم، خپل سرخیر ته مې پیسې راوړې دي د شخصي کار کولو لپاره. سرخیل ماته په خپل کاروبار کې دا اجازه راکړې ده چې دغه فلان شی په دغه نرخ په ځان پسې لیکه، بیا چې زما په ګراکانو کې کم یو ستا خوښ وي پر هغه یې خرڅوه. نو د ده د خبرې مطابق زه دغه کار کوم. مطلب هره ورځ د نوي سودا دپاره خبره نه سره کوو، پر هغه زړه خبره ولاړ یو. دغه قسم ګټه او کاروبار څنګه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته که د سرخیل وکیل سې په شي خرڅولو کې او بیا خپل شی پر بل چا باندې خرڅوې، په بیه و شرا یا رانیولو خرڅولو کې سړی د دواړو طرفو وکیل نسي جوړېدلی. ته به داسې کوې چې هر ګراک ستا خوښ وي، په خپلو پیسو شی د سرخیله څخه اخلې، دغه به وایه سرخیل ته چې دغه ستا شی ته پر ما په اوس پیسو خرڅ که، بیا به نو ته پر ګراک باندې هغه شی خرڅوې. دا چې ته وکیل هم د سرخیل سې او هم خپله رانیونکی سې، یو سړی په بیه و شرا کې وکیل د طرفینو نسي کېدلی. په هغه صورت کې څه کېږي چې ستا پیسې وي او سرخیل ته ته ووایه چې ستا دغه فلان شی ته پر ما په دغه نه خرڅوې، دی وایي و، بیا نو هغه شی پر ګراک باندې خرڅ کړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.